سلامونه او احترامات مو منئ، ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ډاکټر غني د مرستیالانو وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. مسیر ورځپاڼه وایي کابل حکومت لا هم هیله لري چې طالبان به ورته تسلیم شي. غني د چین استازي سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د اوربند منلو ته وهڅول شي. رایز ټوپیس وایي نړیوال دې افغانستان ته د سولې په راوستلو کې مرسته وکړي. هلمند ولایت کې یو پولیس خپل 5 ملګري وژلي دي. ننګرهار کې اربکیانو په ماشومانو موټر خېژولی او 4 تنو ته یې مرژوبله اړولې. سعودي عربستان وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې له نږدې څاري او ملاتړ یې کوي. امریکا د ایران په دفاع وزارت او د دې هیواد پر وګړو او ادارو بندیزونه لګولي دي. پاکستان کې د ترافیکي پیښې له امله 18 تنو ته مرژوبله اوښتې. کیوبا په امریکا تور پورې کړی چې امریکا د خپلو ګټو لپاره په ټوله نړۍ کې جګړه دوامداره ساتلې. پاکستان کې د وسلوالو برید کې 4 تنه پاکستانی پوځیانو ته مرژوبله اوښتې. د خبرونو پای.